قدرمنو لیدونکو او مینوالو السلام علیکم. ستړي مشئ. د نن ورځې مهمې پیښې تازه او ډیر لنډ خبرونه له موږ څخه واورئ. چین ننګرهار ولایت چارواکي وایي تورخم ښارګوټي کې د نږدې 23 میلیونه افغانیو په لګښت د مسافرینو لپاره د یو خدماتي مرکز د جوړېدو چارې پیل شوې. دغه راز د 4 کیلومتره په اندازه یو سړک تر جوړېدو وروسته ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. پکتیا د پکتیا ولایت اوسیدونکو له کمزورو دولتي روغتیايي خدماتونو شکایت کوي او وايي ځینې مهال د لومړنیو ناروغۍ د درملنې لپاره مړ کیږي څو شخصي کلینیکونو ته مراجعه وکړي. ولسمشر غني افغان ولسمشر محمد اشرف غني تیر شپه ناوخته په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتونو سفیر سره د مخخي کتنه وکړه او د یو دولتي مډال په ورکولو سره یې رخصت کړ. په بلخ کې د ولسی تړون پروګرام مسؤلین وایي چې د 2019 زیږدیز کال په اوږدو کې د مزار شریف ښار په 4 ناحیو کې یو نوی ټولګټې پروژې پلي کړې دي او د 950 نور پروژو چارې روانې دي. حزب اسلامي د حزب اسلامي مشر او تیر ولسمشریزو ټاکنو ته نومان ګلبدین حکمتیار په افغانستان کې د افغانیو له حدودولو سره مخالفت وکړ. ګلبدین حکمتیار په یو اعلامیه کې ویلي چې اوسنۍ افغاني بانک نوټونه جعلي دي او پکار ده چې افغان ملت ترې ځان وساتي. عراق لزګونو پاریدلو عراقي شیعه او لاریون کوونکو په بغداد کې د امریکا متحده ایالاتونو پر سفارت برید کړی دی. له تاوتریخوالي ډک دغه لاریون نن وروسته لا هغه وشو چې تېره ورځ امریکا د سوریې پولې ته نږدې د ایران پلوه وسلوالې ډلې کتایب حزب الله په مرکزونو هوایي بریدونه وکړل. روغتیا وزارت د افغانستان په پلازمینه کابل کې یوازې تېره اونۍ د سختې ککړې هوا له کبله لږ تر لږه 19 کسان خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د عامې روغتیا وزارت مرستیال فدا محمد پیکان ویلي چې 8000 کسان د هوا ککړتیا له امله روغتونونو کې دي چې له جملې څخه 19 تنه لا دمخه مړه شوي دي. کندوز د کندوز ولایتي شورا غړي او ځینې اوسیدونکي وایي چې د امام صاحب ولسوالۍ ځنګلونه د یو شمېر زورواکانو له لوري وهل کیږي خو د مخنیوي لپاره تر اوسه هیڅ اقدام نه دی شوی. کونړ ځایي چارواکي وایي چې په کونړ ولایت کې د یو کور د خونې چت لوېدو له امله 6 ماشومان مړه او نور ټپیان شوي دي. د کونړ د والي ویان عبدالغني مصمم وویل چې دا پیښه پرون ماښام په اسمار ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. خیبر پښتونخوا د خیبر پښتونخوا په ملکڼ سیمه کې 2 ترافیکي پیښې شوې دي چې پکې 7 کسانو ژوند له لاسه ورکړی او 53 نور ژوبل شوي دي. راپورونه وایي چې د ملکڼ په پلي سیمه کې یو سوزکۍ موټر د تیز رفتار له امله یې کندې ته لوېدلی چې پکې د یوې کورنۍ 7 کسان مړه شوي دي. د شکایتو کمیسیون ټاکنیزو شکایتونو د څېړنې کمیسیون وایي چې د کابل ولایت د شکایتونو بهیر چې پرون پیل شوی په دغه ولایت کې 2213 ثبت شویو شکایتونو له ډلې تر اوسه د نږدې 1.5 شکایتونو د څېړنې چارې پیل شوي دي. طالبان له تیرو څو میاشتو راهیسې طالبانو د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې د 300 په شاوخوا کې دولتي ځواکونه کلابند کړي وو چې بالاخره تېره شپه له یادې ولسوالۍ په بشپړه توګه وتلي او ولسوالۍ طالبانو ته خوشې کړې ده. ځایي امنیتي مسؤلین وایي د یادې ولسوالۍ په بازار کې کلابند اسکر د چورلکو په مټ ایستل شوي دي. کندهار قومي مخورو په منځګړیتوب حکومت او وسلوالو طالبانو پریکړه کړې چې نور باید برېښنا د سیاسي وسیلې په توګه ونه کارول شي. له دې پریکړې وروسته ټاکل شوې ده نن د مرغومي لسمه له کجکي بند څخه کندهار او لښکرګاه ښارونو ته د برېښنا درېدلې جریان بیرته پیل شي. پروان د پروان په سیاګرد ولسوالۍ کې د 2 پخواني جهادي قومندانانو د کسانو ترمنځ د نښتې له امله 2 تنه وژل شوي دي. عراق د عراق لومړی وزیر عادل عبدالمهدي په دغه هیواد کې پر حزب الله ډلې د امریکا هوایي بریدونه غندلې دي. عادل عبدالمهدي ویلي پر حزب الله ډلې هوایي بریدونه د دغه هیواد له ملي واکمنۍ سرغړونه بللې. زیاتوي چې نه غواړي هیواد یې د سیمه ییزې یا نړیوالې جګړې په میدان بدل شي. ځانګړو ځواکونه د هرات ولایت چارواکي وایي چې د اتل په نوم ځانګړو ځواکونو په دغه ولایت کې د یو اختطافچي نیولی دی. د چارواکي په خبره نیول شوی کس په اختطافچونو کې او قاچاق کې لاس درلود چې د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو لخوا د هرات ښار په 15 ناحیه کې ونیول شو. ایران د روغتیا وزیر حسین عرفانیان خبري رسنیو ته ویلي دي چې په هیواد کې د زکام د ناروغۍ له امله په تیره یو اونۍ کې 4 تنو نور هم خپل ژوند له لاسه ورکړی دی چې په دې توګه د سپټمبر د میاشتې راهیسې د مړو شمېر 119 تنو ته رسېدلی دی. امریکا
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سعودي او متحده عرب اماراتو له مشرانو سره په خبرو کې ویلي د ایران او د هغه د ملاتړو وسلوالو ډلو هر ډول برید ته به سخت ځواب وایي. ننګرهار د ننګرهار ولایت خوږیاڼو ولسوالۍ قومي مخور وایي دوی په خپلو کې پریکړه کړې که له دې وروسته په دې ولسوالۍ کې هر هغه کورنۍ د دولت ضد وسلوالو ساتنه او یا ورسره اړیکه وساتي کوربه یې وسوځوي. قدرمنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر په لنډو کې خبر کړئ زموږ لوی چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو سره حتما لایک کړئ. مننه لا توجه نمو.